سامع سادات ته د دفاع وزیر پیغام. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مارکلای کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. کاش کې ټول داسې فکر درلودای. زموږ کهندارۍ مولا صاحب په خبره سر خلاصیږي. نن سهار وختي 3 ناشنا مسیجونه مې واتساپ ته راغلي وو. د جوړ تازه وروسته یې ځان راته معرفي کړو چې زه مولا یعقوب د مولا محمد عمر اخونزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب مولا جان بیچاره مې واتساپ ته پیغامونه پرېښودي وو چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان رنګوئ. دا لارې وکړئ چې اوس سولیز افغانستان مه رنګوئ. تاسې ته عفه شوې او راشه افغانستان کوم واک غواړئ، د کومې قلو اردو قمندانۍ غواړئ، راشئ چې در یې کړم. مولا هېڅ ځواب نه دی ورکړی. سامع سادات وایي د یعقوب دغه مسیج په اورېدو مې یو څه فکر بدل شو. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهم خبرونو لپاره در سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.